د جمعیت ګوند کې ژور درس صلاح الدین رباني د رهبرۍ له څوکۍ منفک شو. د جمعیت ګوند لسګونه لوړپوړو غړي په یو تازه اقدام کې د دې ګوند رهبر صلاح الدین رباني له مشرۍ منفک کړی او څوکۍ یې بل کس ته سپارلې ده. راپورونه وایي چې عنایت الله شاداب د جمعیت ګوند موقتي مشر ټاکل شوی. د دې راپور له مخې په دې غونډه کې چې د عطا محمد نور په کور کې د جمعیت ګوند د مهمو غړو په شمول د دغه ګوند د مشرتابه شورا 40 غړو پکې ګډون کړی او د صلاح الدین رباني له برطرفۍ سره موافقه وشوه. ظاهرا ښکاري چې د دې پریکړې تر شا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور لاس دی، ځکه نور پر خپله فیسبوک پاڼه دننه جمعیت ګوند کې د ځینې مهمو پریکړو یادونه کړې وه. صلاح الدین رباني تر دې وړاندې ویلي و چې عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایي رئیس نه دی. نور زیاته کړې چې لاندیني کسان د وروستۍ پریکړې ملاتړ کوي. ستر جنرال عطا محمد نور، امیر محمد اسماعیل خان، کلیم الله نقیبی، محمد یونس قانونی، استاد عنایت الله شاداب، عبدالستار مراد، حاجی حضرت علی، فضل کریم اماق، بسم الله محمدی، استاد شیر مقصود حیدری، جنرال باز محمد احمدی، بصیره سلطانی، قاضی غلام فاروق شیرزادی، سید علی هاشمی، عبدالشکور واقف حکیمی، استاد اجلال الدین اقبال، مولوی عبدالعزیز عزیزی، عبدالاحد سلطان زوی، حلیمه عسکری، انجینر عجب گل، ډاکټر محیالدین محدی، عبدالحفیظ منصور، معلم عبدالخالق مجاهد، مولوی شفیع الله نورستانی، استاد فضل الرحیم بصیرت، استاد عبدالمالک هموار، جنرال عبدالبصیر سالنگی، نورالرحمن اخلاقی، جنرال عبدالخالق غلام خان آزادی، مولوی اسدالله جمالی، قاری غلام محمد مسعود، حسام الدین تعلقانی، سید احمد قطالی، عنایت الله نظری، سید ناصر یعقوبی، قاضی عبدالباری، قاری حیات الله، حسین شاه رحمانی، ډاکټر شمس الحق اریانفر، حاجی محمد رحیم ایوبی، کمال الدین حامد، استاد واصل نور مومن، حاجی محمد انور باوری، جنرال ضیاءالدین دیدار، عبدالواحد خوراکی.